ساده بریاني په اویا غوندې چکن بریاني په 100 ده سپیشل په 100 اویا ده دا نو چې مایان فوارې ته ځې په د مخ کې بس اوله فواره ده یاره بل دانه نسته سمینه داسې نسته یا نسته شو نوي کومونه و چې شو دوه کومه او په دنیا کې دوه کومه دي زموږ لوړم ټیبل سته د ناستې لپاره او لاندې خو نو ماشاءالله ښه غټ ځای دی دوستانو یو غوري بریاني ده دا شهره کمې مګر چې دونه ډېرې ګراک په 100% راځي بالکل اول ځای مزه خو بل وخت به بل ځای نه خورم ځکه دا پښتنه خو ځکه د دې اړوند دغه دونه بریاني کې ما ګټو شی مې دوه ګټې په دې کې سړی کې یو خدای چې د دې بریاني وخوره ښځه په مړ کې بل دغه نه پاتېږي السلام علیکم ګرانو لیدونکو جوړ بخیر آینو مینه ده او شایان پلازا ده نو موږ ماخستان دی 2 بجې دي 8:30 بجې دي موږ راووتو یو ځای یم یو امید خان سره دی امید خان پوپل صاحب ستړي مه سه جوړ بخیر زمین صاحب د ډېره وخت وروسته د سمین د ډېره وخت وروسته د سمین پر دغه باندې پر یوټیوب چینل باندې پر یوټیوب چینل باندې بیا ما ودی زله یو دای سوي خدای مراغله سمین صاحب ته څنګه یې صحتونه کارونه ژوند زندگی چیرې ورک وي یار دا غنه ما یار زخ نه ورک تر از خبرک به الو بس شو پیدا بس دوستانو هغه ما د ترمنځ باغ ګلیه سره پرېږدو ځکه که شروع سوی بیا د ولاګ به خې ډېری ګلیه درینه مې په سره کړی دي یدو کو مې راینو مې تر غلیو د خیره سره ما شام دی نن چهارشنبه ده او اینو مې نو غوښتل چې راسي په لیدون کې مو ګورو او موږ به خپل مو ګورو امید خان ته مې مال لاګ جوړ کو بیا لاغم راوتلی نو دا موږ خپل دا یو د موټرسایکل په لاس باندې ما چې روانګه زبر دغه وکم ولاګ وکم نو زه د خیره سره کم بریاني ته ځو امید خان نور بریاني ته ځو نور بریاني چې ډېر نو مې وړي دي سمین صاحب نور بریاني ته ځو لیدم کو د سره سرک ساده پیاجه چوکرا د سوپ پیاله را سره وګوري دا د سرک صاحب د سوپ پیاله ده نو موږ زه د خیره سره نور بریاني ته ولته د غټ چوک سره چې دا غټ څنګه کې ورځاله ته څه بغمی دا نور بریاني چې د دوستانو د سمین خود ډیر خوراک شوقینه دی مش خلا پاره رنگ مبادی وي وټل والا و مګر سمین خود ډیر خوراک شوقینه دی لاراتویل ول نور بریاني ته زواجه بشایسته بریاني او دا خو به نفسي وي نفسي کمپلیکس دی نفسي کمپلیکس دلته نو جمنازیوم هم سته د ناس ځای هم سته شایسته هوټل هم سته شایسته سونا هم سته دا سمه وای چې دا شان کله مراولې نو ته ودرې راځي بلا د خیر سره وزدک و چې کارونه سم نه خبرو اوس خلک مو خبرو د خیر سره دا بیا دوستانو د ملالۍ پونتون سړک دی دا د ملالۍ پونتون لوحه ده خچره ما او ته په دا علاقه کې لرو هغه چیرې بس هغه ډېره خرابه خچره ده او دا ښه ښایسته فواره ده د ودره زه دا فواره داسې ښه سمه پکښې راولم دا نو چې مایان فوارې ته ځې په د مخ کې بس اوله فواره ده ډېره ښه ښایسته جوړه ده ډېره ښه خوند کوي اوس نو فضا بس داسې ده دوستانو چې نه یخ دی او نه ډېره ګرمي ده د شپې هوا ډېره سمه وي خو یو شی بیا دی لږ خوب دی شاید تاسو دا خوب هم معلوم سي دا خدای څه دی سمین صاحب دا ګرځ دی په نوینه ده نه دا خوب چې اوس ما دا ورته ویل چې دا خوب چې دی دا ولې دی دا اولته کبابونه پخېږي او دغه کبابو د دام پر موږ ما امید په وړي له ما وېڅ کېږي په دا نو په دا بوی په خورو د کباب دې خورو نو د خیر سره زو نور بریاني خورو د مایان په ورځ څنګه تک تور شپه د هیڅ نه مجبور دلته کبابونه پخېږي کبابونه دغه کار مثلا ته سوچ درل دا څنګه ارزوي ولا که ما خپل دا ډېر ښه ارزوه متر ته ګوره دان چې ګوره دا فقط یا خدای دې په ما دا دلته روان یو پیسې یو روپۍ نه لرو عوام ورته وڅونو باره دغه څنګه احساس خبر روټي ګوره څنګه ډوډۍ راو بس ورته دته خورو ما ته دلته چې کوم پیسې نه را سره روان دا خو څه موږ په دغه کارت سو دوستانو دا د معیار په ورځ ته تور شپه د اوس شي نه معلومیږي ویني بنده ده معلومیږي خو مقصد ډیر نه معلومیږي دا هغه کبابونه چې هغه په دغه ځای کې تیر ښکار کمې خانه دا د کبابو ځای دی د خیر سره
ټول په دغه جریان کې پخېږي او دا خو نو بیا داسې دا تللی دي کوم طرف ته دا خو نو د سیټا چوک ته تللی دی او دا چې دی دوبیین دی دا نو د بس هغه کسان چې یو څه په چت کې دا شی مثلا د دغه څخه راسي مېلمانه ځای هم لري مېلمستون هم لري ښه ښایسته ځای دی نو بس یو شیان یې لږ څه ښه دي هوا ډېر ښه دي ارشد زمین صاحب بله دغه خوشبختانه چې مثلا دغه هوټل روشنایي ده ستا سالون دی مبارک سالون شه سالون دی نه به ورته راغلی یاره تر اوسه مې نه پروګرام پکښې پیدا کړی دی پروګرام لپاره ما شو او نه مې دغه پکښې کړی دی نه مې ډوډۍ پکښې خوړلې ده بس دوستانو سپړې واډیوال دي احمد د بیرژه شه په بهر کې دي اول ورځ یې منیو راستوی او د دغه د مبارک هوټل ده لسنفري منیو په 250 افغانۍ دی وایي دا په 250 افغانۍ ده زه ورته یاده نفر پر سر 250 افغانۍ غواړي چې په 2650 افغانۍ سي وره دا نه و ما ته وایي په دغه هوټل کې به واده وکړې ما ویل د خیره بس خدای هغه ورځ هم راولي چې زه په هوټل کې واده وکړم په دغه هوټل کې خو نو اوس په هغه حالت کې نه یو دا یې څنګه ښه کور جوړ کړی دی ماشاءالله کور دی ښه ښایسته کور دی جامه دغه ده دا نو مې نو دوستانو په جامعګانو کې په صحیح معنا سره رسېدلې ده نو موږ ځو د خیره سره وو په د مبارک کنټینټل چې ورتېر سې دوستانو هلته چې دی نور بریاني دومه څانګه ده انشاءالله دومه څانګه ده هغه به تاسو ته ښکاره کړو د خیره سره بریاني به مو وخوړله ته نور بریاني به هم د ښکاره کړو د نور بریاني هغه اولې څانګې ته نه یې ورغلي اوس کې یا به د اوس کې نه یې ورغلي خامخا بیا ښایسته کېږي ښکاره ربشارې ډېر نور خو بلا پاینه مې نه کې اوس شی نه معلومېږي موږ به ګزانو ته راواړو ټوله شپه ده ځان هم ولا که معلومېږي نو حمید خان یې د ډېرو ورځو وروسته ولیدې ځان یې ورک کړی و ورک بیا هم پیدا کړي موږ خو دوستانو پر هغه چا پوښتنه کوو سمین خو په دغه څه وخت مخکې لږ سره مفلس شو نو ما زما ستا شناخت بلا معنا نه لري اوس بیا دغه نوي خبرونه نه لرم خلک شناخت نه راسره کوي او چې پیسې ولرم بیا خلک شناخت راسره کوي نو ته اوس څه خبره کوې بیا پیسې نه درلودې خو ما ډېر شیان ولیدله نو دا خو معلومداره ده چې ته پیسې لرې بس ما نو غوښتله چې زه ډېر غواړم دا اوس هم غواړم چې زه بس په ژوند کې پرمختګ وکړم انشاءالله هر یو باید په خپل ژوند کې کار وکړي زحمت وباسي بس زه کوښښ کوم زحمت وباسم کار وکړم تاسو ته هم وایم دغه نورو ته هم دغه وایم چې کار وکړي د بل په خولو د بل په لاس باندې نه شل کېږي خپل هر څه چې کوي خپل یې وکړي که څنګه حمید خان بلکل او یو نوی څه شو نوي قومونه وه څه شو دوه قومه او په دنیا کې دوه قومه دي زموږ یو ملګري دی نن ورسره ناست نو واقعیت دونه پخه خبرې وکړله دونه پر ځای خبرې وکړله چې مالابود نو بد خوند کوي بل په دنیا کې دوه قومه دي یو خان خیل دي یو غریب خیل دي نو د رښتیاګوم بحث و د ملګرو ترمنځ بحث و وایي دغه دی ته په کوم چې بل ته په کوم چې باره ډول په دنیا کې دوه قومونه دي چې ده ته یې وویله باره ول یو غریب خیل یو خان خیل دي دونه ښایسته خبره یې وکړه بیخي پر ځای خبره وه نو د رښتیا هم همداسې ده بس نو کار وکړي پیسې وګټي او تر څنګ یې ځان سره راپورته کړي بس ژوند مو خپله د آرام شي پر دغه پلازا باندې د هغې خوا پر دغه طرف ځو دا سړک به راته څه درښکاره کړو پلازا یې ډېر ښه خوند کوي ماشاءالله اوس به طریقه یې که نه یا خو د شپې بیا ښه خوند کوي نو د ورځې خو دا بیا بله کمي بیا انګروپان لګېږي دوستانو مبارک سالون وګورئ پنځګي مې کې خو هغه د دې کې مې خو نو زوم بیا دا رقم نه دي دا مبارک کنټینټل دی دا اینو مې په زړه پورې ښایسته مجهزه هوټل د ودونو بل دانه به نه نن واده پکښې کې د فطر زه ورسته دا کیمرامین یو په واده کې خو موږ یو دغه لرو د کیمرامین څخه کاش نه غواړي پوه شوې ورپسې چې ما دا کیمرامینان یو دا کیمره نه پېژنې هغه غټه کیمره دا چې ورسره یې ما سره چې کیمره راسره یې برار یو ښه دا ته زه ورسو بلا به ورسو ورته وبه وایي چې وروره جانه موږ یو کیمرامینان او زموږ څخه کټونه مه غواړي ما تر اوسه د دې سالون ډوډۍ نه ده خوړې ډوډۍ پکښې وخوره ډوډۍ واخو به نه چې زه به دا بستره واخلم ته د کیمره راواخ ولې بیا چېر دی وروره
نو ماشاءالله تاسې وګورئ لیدونکو په زړه پورې او ښایسته سالون ډېر خوندور ځای دی ډېر داسې ځای دی چې شاګو فارس یاره بل دانه نسته سمینه داسې نسته یا نسته زه خاره نسته نو تاسې وګورئ دوستانو مې دغه ور ډېر کمه نو ډېر یو ښایسته او ډېر یو په زړه پورې د ودونو ښایسته مجهزه څونه ښایسته لایټینګ یې ورکړې دغه طرف ټوله داسې پرونایي په د لایټینګ باندې نه سړی شوی ورځ ده په لایټینګ کې ویل نشته بس حمید خانه د خیره سره ته دوه کوې زما واده دلته وځي ستا د واده دپاره لا دعاوې کوم موږ خو کړی دی بیا لا واده خو کړی دي زما د واده دپاره دلته دعاوې کوئ د خیره سره که زما واده و بس دلته به وځي ښه ښایسته سالون دی ودرې ما ته یې ځان ته راوړه سالون به راپکښې معلومېږي دونه ښایسته سالون چې بلا نسته په کندهار کې او بلا نسته حمید خان وایي نسته یاره په هرات کې مې لا نه دی لیدلی او ډېر ښایسته دی تاسو ورته وګورئ دوستانو دا طرف پسې خیم وګورئ دا هغه د شا طرف دی او څونه ښایسته راځي او داسې خوند کوي ماشاءالله تاسې ورته وګورئ مبارک کانټینیټل بلا بیا بېرته راکښته کړو نو دلته چې بیا راسې دغه باره نور بریاني ده دغه مخته چې لایټونو ګروپانو دا شیان چې دي دا یو موت اعلان کې ولیدل ویډیو بیا سر خلاص کړي وای اعلان خو جلا خبره ده خو دا چې دی د نور بریاني د نور بریاني دومه څانګه ده د خیره سره موږ به ورسو یوه یوه دانه بریاني به پکښې خورو ځکه چې ډېره ښه بریاني ده داسې راپورته کړه دلې راپورته کړه د هغې پارکینګ دی دغه ځای او ګره پارکینګونه دي ما چې دا بغل ته ودرو ماشاءالله ماشاءالله نو دا ماشاءالله د نور بریاني ښه ښایسته خوندور ماحول دی لاندې هم دغه ځای لري خو موږ زه لوړ خېږو او حمید خان موږ به لوړ وخېږو ځکه لوړ ځای ما هم نه دی لیدلی سمینه ښه او تا نه ما او چوک خو نه وینې چوکونه داسې کار په شروع دي ماشاءالله دا لوړ ځای جوړ شوی دی دا چې اوس د ورځې ورختلي وای دغه دی په اثر کې اشاره وینې دا یې ولې ورکړې ده په دې پوهېږې لا که نه پوهېږې په دغه لا دی نه دا پوهېږي وایي تیارې ورسره آفرین چې تیاره تېرېږي بیا یې وینې ښه دغه سرې اشارې که صاف فکر پر روغتون کې هم یي پر ځینو ځایو کې مثلا پر ټاورانو پر هغه مهمو ځایو باندې یي چې د دې دپاره چې ایمرجنسي حالت دی مثلا یو څوک کې وګورې ایمرجنسي ځای به ماشاءالله دلته ښایسته لوړ ښه خوندور مجهزه ځای دا د نور بریاني ځای دی ښه غټ ځای دی حمید خانه ډېر دا تا نه دی لیدلی وه ډېر لوکس ځای دی موږ به دلته کښېنو د خیره سره دا کاونټر والا سره به روغباړ وکړو السلام علیکم څنګه څنګه شی جوړ خیر صحت ښه دی جوړ راغی یوازې بریاني خورو د دې هغې خو یوازې بریاني موږ ته ښه خوند راکوي ساده ودرېږه دا شام ښکاره وکړو منیو دا ستا ساده بریاني په اویا غوندې چکن بریاني په 160 ده سپیشل په 180 ده کباب په 180 دي کړایي په 300 ده بلاخ نو دغه منیو ده نور تاسې ووایاست خو زموږ چې خوښه ده چې ښه خوند کوي زموږ مشهوره شی چې دی بریاني ده بریاني ده بلکې دا مو د مسافر دپاره ځکه چې دا ځای لرې دی د بازار څخه میلوال راځي بیا نو سوپریز ولري بیا چکن بیا دغه د خیر ښه نو بس دا ملګري ښه سوچ راولاړ شو ما پوښتنه نه کې خاطر مې کیمره نه دراړولی چې سړی داسې نه دي په کیمره کې ځان راولي نو ما دا ځای باره سم نه ښکاره کوي نو لیدونکو دا ماشاءالله ښه ښایسته راسه مه شاته کېږه ښه ښایسته ماحول دی دلته میزونه و شوکیان هم شته که کښېنئ لوړ هم ټیبل شته د ناستې دپاره او لاندې خو نو ماشاءالله ښه غټ ځای دی هغه تا چیرې کښېنو اوس دلته کښېنو که دلته در واوړه اخوا ته به کښېنو سړک به وینو کوم یو شی اضافه ولیدی دلته راسه ولې وختونه شروع که جنجال مه کوه ورخوا شروع مې کړل نو موږ راورسېدو د خیره سره اخو یې ولیدو چې راورسېدو موږ معنا کښېنستلو بس کښېنستلو بس لږ وساس ولم چې لږ وساس ول او بریاني به هم موږ د ټولو بریانۍ او راورسېده کش کې موږ ښکاره کړی وای ما دا بغانۍ کې وروسته واورېدی بس سمین خو نو په دغه ودو کې ډېر سوچ فکر یې راورسېدله زما نکي پر لارې دوړې مې دوستان دغه کومې عینکې چې هغه سپینې ټولېر چې دا بلوکټ عینکې چې وه کمپیوټر دپاره د موبایل دپاره د تحفه ده دغه دپاره وه نو دا رفیق خانه کړي دي ډېر ښایسته عینکې کور یې ودان
نو اوس موږ د خیره سره آرډر ورکړي د بریاني د بریاني بیا راوړو موږ به وخورو تاسو ته به ښکاره هم کړو چې څنګه بریاني ده د دې هغه دونه غټ په هغه دغه کې راخیستي راسره اوسي د خیر سره و ډېره بریاني د خدای جوړ چې اوس هم دغسې ډېرې وخت راغلم یو بله ورځ زه راغلم ما ولیده ښه ښایسته غټه بریاني ښه غټه وه و ډېره ښه غټه دا ښه ماحول سو بیا در ښکاره کړم ښه ښایسته ماحول د ناستې ځای زموږ د ځای جوړول دونه صفت نه کوي څه د ځای د به غرمه در ووتم هره ورځ به در وتم هم ملاق به مې درکوله هم به ما ورته چیرې او پیسې بله ورځ یې لا پیسې راڅخه واخیستل 200 افغانۍ راباندې وې 200 افغانۍ راباندې وې بله ورځ یې راڅخه واخیستل ما چې به حساب کوي دوستان دوی ته مې نه ویل چې څو بجې واره مې خپله ولیکل نو که به یو ورځ اضافه راڅخه واخیستې دا شی به هم ورسره تړلی و دونه سر به لیکلی به دا اضافه مې هم اخیستلې پیسې وخت مو حسابونه به ده نه کوله موږ به لیکله به هغه به نصیر خو نو د نصیر لاس دی 600 بیا دی خو پیسهداره سړی و بیخي پیسهداره و زر افغانۍ بیخي پیسهداره و نو ته سره اوسې زموږ بریانیان د خیره سره اوس راوړې بره بیا وګورو دوستانو یو غوري بریاني ده د هغه په اصطلاح باندې هغه غټ غوري ته چې ته وګورې ماشاءالله څونه غټه غوري چا ده دا بریاني موږ ته راوړه نو بیخي ډېره ما به را دی راوغوښتې ما ته راسه کښېنه ځکه چې بله ورځ مې هم وخوړه دغه نه وه نن هم دغه نه وه دا څو ګرامه ده دا بریاني وریجې دا تقریبا 800 ګرامه 800 ګرامه د دې بیا قیمت څه وي 100 افغانۍ د دې قیمت 100 افغانۍ دی او 200 ګرامه پیس دی 200 ګرامه پیس دی دوستانو او 800 ګرامه ټوټل بریاني ده مانه وریجې دا و نو ماشاءالله ډېرې غټې بریاني ته څه پکې وایي ستا بریاني دغه نه وه وروره تاریان سوم ما د درجې څه ډېره وه خو صحیح دی کابل رسټورانټ والا دی چې پېژنې کابل رسټورانټ والا و و هغه ورسره و نو د درجې په نیمایي نه وه ما ته بیا راواخیسته درجې مې په 100 افغانۍ کم راکړله درجې په نیمایي به هم نه وه نو نور بریاني د رشاګو ښه ورځ وي ښه بریاني او ښه ورځ پخېږي ماشاءالله بغیر له دې چې موږ زه بیخي ورسره په دې کې به د یوه نوم زما هم نه زده یو دوه واره به ورته راغلی بریاني به مې ورسره خوړلي نو ښه شی دغه کوي په دې خاطر مې وغوښتله چې راسم ولاګ ورباندې جوړ کړم بریاني یې وخورو تاسې هم د خیره سره که راتللاست د خیره سره په ښار کې یو له بهترینو بریاني څخه نور بریاني ده بس هر وخت راسئ خدای مو راوله ماشاءالله ښه غټ غټ فیسونه او ښه ښایستې غوښې او تر څنګ نور شیان او د هغه ښایسته ماحول ښایسته جانانه ځوانان بس خدای مو راوله اوله څانګې د مایان په وریځ سره د دویمه څانګې دلته ده درېیمه څانګه به نه لري نیت مو دې خپل کړم بس خدای پاک وکړي درېیمه څانګه په بازار کې پاله کړي د خیر سره چې هلته موږ به د خیره سره بریاني وخورو دوستانو ته سره اوسئ چشم سره چښې یار لالا خدا دې اخته دې لیدونکو په بریاني باندې او ما خپله نیمه وخوړله دا نیمه به راپیک له ځانه سره به ویسم 800 ګرامه بریاني بیا چې موږ د سرک صاحب شیرمغز خوړلی بیا نو چیرې دغه کېږي ما خپل یو بخ خلاص کړی تا خپل بریاني نه کړ نو دا بیخي ډېره وه یاره دا دوستانو تاسو ورته وګورئ دغه شی چې سړی چاته ډک راواخلي د وریجو د غوښو نو څنګه خورې چیرې ځایې زما خوراکي د کوچنی بدن دا پټومه د خیره سره چې کور ته ولاړم که نه کې وژوم بیا کشف کوم موږ خلک داسې هم کړي دي چې پته کېده نه څه خوري به چې زه اوس وږی وای په هغه نیت راغلی وای چې زه په ټینګ لوږه په نیت راغلی بیا مې ټوله خوړلی شوی اول اوس چې داسې کې راکان راځي چې ورسره نور هم ختراو نو موږ چې هغه اول ولیدله موږ ورته حیران سو حمید خان ورته حیران سو که څه حمید خان خپله هوټل درلود حمید خان دغه بریاني ورته چاته نه یې راخیستې تر اوسه ما اوس هم لږ وخوړه درته ولې اوس ستا غیبت وکړه ته زما غږ ته وویل ته ستا غږ ما خو ډېره وخوړله خو نو نیمه مې وخوړه نیمه پاتې شول ته وویل چې دی اخته تو خو خدای اوس هم هغه خورې اوس بس کړی نه ښه ستا غیب هم بس زه راسره ویسم نو دوستانو بغیر له دې چې موږ کومه مبالغه پکښې وکړو بغیر له دې چې موږ یا یې پېژنو زه در اوسه بیخي د چا نوم یې هم نه دی زده بیخي ډېره بریاني تاسې ورته ګورئ دغه ټول یې راډک نو بس کله کله که راتللاست بس په دوه کسان یوه دانه بریاني خوري انشاءالله به مړېږي د دې په ګټه نه خو مقصد دونه ښه ډېره بریاني ده داسې خورنده کسان دلته راځي ښه ښایسته منظره هم ښه ښایسته چاپېریال هم نو بس راسئ د خیره سره نور بریاني وخوري ته ما ته راواړو تا ته مې راواړو دوستان د خپل بیا دلته ولاک هېڅ پیدا کړي لکه دته چې ګوري وایي ما د بریانۍ در اوسه ولاکه دونه قرآن صفت مې کړی دی ولې درواغ دونه وایې چې ولاکه کړي دي تاسې هغه زاړه ولاګونه وګورئ دوستان راواړوئ د کابل رسټورانټ ولاګونه دلته ما څونه مارکیټینګ کړی دي او
دی نه مني نو ښه ده پر ولا فرض سمین صاحب دا بریاني ولا فرض ځکه بیخي ډېره ده بیخي ډېره ده او بیخي ښه ذایقه لري نور بریاني ذایقه خو لپاره حال دا یو تجربه ده سمین صاحب د ګراک لپاره نه دی ذایقه په هر کمی مثلا ډېره چې خراب هم نه چې هر کمی مګر چې دونه ډېرې ګراک په 100% راځي بالکل اول ځای مزه خو بل وخت به بل ځای نه خورم ځکه یو بل ملانج خوړل په غرونو زل چې ډېر وږي وم بل ملګری را سره ټوله مې وخوړل پرېښه مې نه ده او نن یې بیا دونه ډېر و چې مثلا زه موړ وم ورته نو خلاصه مې نه کړله نو بس سره سره اوس د خیر ستې وای لاندې موږ بل ځای چمن پاله کړی دي هغه ځای ته چمن به موږ کار وکړو د خیر سره 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 اوس زه به دغه بریاني په پیک کوم چې کور ته ځان سره بیاسم ځکه زما در خوراک اضافه وه ما ته د نه منلو خبره ده په خدای که زه بیخي دونه بریاني ما ته اوسه نه ویلې را سره اوسي لیدونکو موږ بریاني وخوړلې او دغه را پیک شولې اوس به د خیر سره ولاړ شو حمید خان ویل زه د ده څخه پوښتنه کوم درځه تا پوښتنه ځینې وکړه یا نه درته کوي نو دی نور خدمات هم لري دوستان موږ بل ته لاندې به ورشو د خیر سره تاسو به د ښکاره وکړو تاسې یوازې د بریاني څخه بغیر بل چیز سره دلته کوم خدمات لري موږ بغیر بریاني څخه بریاني خو درې قسمه لرو ساده ده چکن ده سپیشل ده سپیشل یعنې ورجې هم ډېر دي پسانې هم ډبل دي او بل چې موږ لرو چکن کړایي لرو یو پلا پر اور باندې کبابو بیا یې په غوړو په مسالو کې دغه چکن کړایي دا ته څنګه موږ شنې چای لرو درې قسمه زعفراني دي ساده دي او تورې چای د شیدو چای هم لري که د شیدو چای لرو د هغه تر څنګ بیا پسې کافي لرو خوږه ترخه او دا به د څښاک په شیانو کې دغه جنسونه لرو او موږ په روژه کې راغلي وو دلته مخامخ مو دغه مبارک پر مخامخ ناست وو نو برام چای وچ چای مې رسېږي بیا راغلو دې څخه مو کور ودان چای د روژې ډېر نه وخت وو چای مې پیدا کړی عمر چای رسېږي او تا ول زه د استاد څخه پوښتنه کوم استاد څخه ډېره بده خبره همدا سمین یا بده خبره نه ده دا پوښتنه باید ته په دې ځای وکړې دا پوښتنه خو ځکه د دې اړوند دغه دونه بریاني کې ما ګټو شی مې دی وای دا خو تاوان خو نه پکښې کوي فکر نه کوي دی وای دا وایي چې ولا ډېره بریاني دا بل موږ خو په دې خوا به وروره چې څومره بریاني ستا تاوان مثلا موږ تاوان خیر اوسې موږ دلته پرسونل هم تقریبا تر 14 نفره پورې یو او ځای هم دغه رقم دی مصرف او خرچې ورسره دغه کې یوازې دا ځای نه دی چمنان چې لاندې ځای دی مخامخ ګدامونه چې دا ځای نه چې مصرف مو ډېر دی نو په دا اختر کې په دا روژه کې موږ حوصله کوله سم په تاوان کې روان خو ګراک مو نه ناراضه کوو د اختر څخه ما بعد نو کار چلاو سو بیا چې جنس یو څه ډېر وځي پاک یو شی پاتېږي او د دې هغې داسې پر راشي حمید خانه سړی چې موت ورکړي خدای پر راشي چې خیرات دی دا مو انشاءالله بس ښه ده پاله ده دا څنګه نو لیدونکو په دې خاطر وکړه سمینه هغه څنګه خو چې مې یادوله خو ما هلته راشي نو دلته خو مثلا هغه رقم دلته هم راشي ته ووایه خو ستا ساک دی او بل چې ته هغه ځای ته ولې وکړله د دې ځای پورې موږ سره هغه څنګه ډېر کومک کوي د هغه ځای ده که وځنډېږي که جیګدم ته ولوېږي او که راشي ډېر هغه خلک یې راځي دلې پارچې هلته کاټ کې دلې موږ بریاني ورکوو زنګ راته ووایي موږ د دې ځای څخه ورستو پې کوو نو هغه داسې چې لاس په لستوڼي موږ همکاري سره کوو په دې خاطر موږ دلته ځای نږدې ورته پاله کړي چې هغه موږ سره کومک وکړي موږ د هغه سره کومک وکړو نو هغه هم زما ورونه چې د هغه هم خپل ورونه چې نو په دې خاطر باندې ورور نو ماشاءالله دوستانو واقعیت سره ډېره ښایسته بریاني ده د نور بریاني ده نو بریاني په کندهار ښار کې په نام ده ماشاءالله ښه ښایسته د ناستې ځای هم لري یو پوسټ سوی په فیسبوک کې پوښتنه یې کړې په هغه وخت کې چې موږ هوټل کې ویل کومه بریاني مثلا په کندهار کې ښه ده کومنټونه مې کتل اکثره ستاسو نور بریاني او دا بس نور دې پاته سي خرابوي خدای دې چې خراب نه کړي ان شاء الله نه فعالیت سره وروره نه اعلانات سره نه مارکیټینګ سره دې سرویر ماشاءالله ښه نوم لري نو بس پوښتنه وکړه او چې معنا داسې راش باندې ډېر لري چې معنا داسې کوموته چې ورکې موږ خلک چې دې په ښه خوړو پسې ګرځي نه چې هر څوک ښه خواړه ولري نو موږ ځای چا څونه لري موږ ځان پسې رسوو په ښه خوړو پسې نو ماشاءالله چې د دوی ډېر خواړه هم ډېر ښایسته و ښه خواړه دي دوی ګراکې د دې سره ګراکې ماشاءالله دا سمین صاحب ګراکې صفت وکړي نو موږ خپل ګراکان زه خپل دوستانو د دې وروسته کوم شیر بریاني خوړله نو یو سره خلیر دا ځکه پاینو مې کې دی په شهر کې وساګه مرته نږدې پرانیس نو دوه ګټې په دې کې سړی کې
یوه خو دا چې د دې بریاني وخوره ښه صاحب په موډ کې بل دغه نه پاڅېږي نو تاسې راسره اوسئ بیا لاین صاحب تاسو ته ښکاره یوه کړم خبره بله ده هو، مهرباني. سره کېدای شي زموږ مشتریان شکایت کوي چې یا ژر پر وخت نه رارسېږي یا یې ورځې کلکې یا یې بل مشکل یې نو موږ امادګي نه درلودله د اختر نو انشاءالله موږ اوس پر امادګي ورته دغه کړله خپل اشپزان خپل پرسونال خپل جیبو ته مو وخت ورکړي نور امکانات مو ډېر کړل وسایل مو ډېر کړل انشاءالله د هر ګراکه پورې به موږ د هغه وخت پورې ولاړ یو د خدمت کوي چې دی خوشحاله کېږي دی راضي کېږي بس نو که د روز پورې کمه کمزوري پېښ شي انشاءالله د جبهې سبا هغه انشاءالله هغه به هم نه سمیر صاحب د دې یو دا کار هم ډېر ښه دی ځکه دوی د خپل کورنۍ غړي مثلا وروڼه دي ټول وروڼه د اکا زامنو هو دغه دا بیا ښه دی بیا سړی ته څه ګټ ور پاڅېږي اوس مثلا که زه چیرې سمین اشپز کوم یا ودرم هغه وروره نن یو رقم نن بل رقم بیا چې سره کوي کې خپل شی سي بیا ډېر ښه کوي او سمین صاحب د ګراکانو اړوند دی ویله ګراک خو دا عادت لري خو بیا هم دوی چې دي ماشاءالله نوم یې اوس یو برانډ پاته سوی دی دا به منو بالکل ځکه ډېر ښایسته بریاني هم دا دوی چې راسي د نږدې دې وکړي بیا انشاءالله انشاءالله بس تاسو راسئ د خیر سره په دغه چوکیان یا پر دغه ځایو باندې کښېنئ لاین ځای به هم د ښکاره کړو د خیر سره راسره اوسئ موږ بریاني وخوړله دوستانو ماشاءالله کیکونه مو هم بېرته ځینې راواخیستله او دا خو نو ځای سو ډېره ښکاره ادرس دی بس دغه مخ د سیټا چوک دی د اولې د مایان د فورې څخه چې راسې ستا د دغه کندهار ټاور پر خوا باندې راسې واده دي څه آله به ایښي دي په موټران باندې نو بس د دې د سچین نور بریاني ده ته راځه ما ته هغه خواته ورسه هغه چمن یې وښکاره کړه مې ده دا نو ماشاءالله مخني ښه ښایسته ګروپانو لایټینګ د اشپزي عکسونه یې مخ ته مخ پسې ورکړي دي هغه خوا چې ډېر ښایسته چمن جوړ کړی دي هغه چمن بیا موږ ګورو او بریاني ماشاءالله بیخي ډېر دا یې چایخانه ده هغه په اصطلاح باندې امیده چې ویلې وه سماوار و هغه شی چې و څو رقمه چای چې درلود راځه دننه ورسو څوک یې نسته لکه چا وه ماشاءالله څو ګوره تر مځان یې سخته ښه پر سټایل سره ایښتیا کافیان هم خرڅېږي امیده اصلي اوریجنل کافیان نو دا یې سماوار دی ماشاءالله تر مځانو شان هم دغه چې هغه خواته به ورسو چمن یې ډېر ښایسته جوړ کړی دی امیده دا راځه چې دا وښکاره کړو دا ځینو کې په پورته باره به ښه د لوړې څخه معلوم کړو دغې نو د ناستې دپاره هغه تر ټولو بهترینه ځای دی او زه لوړ وخېږم اوس یې تاسو ته د ښکاره کړم دلته دوستانو ښه ښایسته مسجد مسلې هوارې جمانه که چا لمونځ کوئ او لاندې نو ښه ښایسته چمن خوندور بریاني اډروله بل شی م اډروئ د دغه ځای څخه یم د یوې زما څخه مکس په خدا دی ماشاءالله کوچنی ماشوم کاریګر و ویټر تاسو هغه څه په پیشني په پیشلانو په پیشني اصطلاح ویټر نو لاندې ښه ښایسته چمنانو ښایسته مناسب هوا اوس نو دوبی دی اوس نو دا هوا مې ته ښه خوند کوي کاشکې ما ته دلته راغلي وای بس نو دغه ځای هم ستاسو په خدمت کې دی هغه لوړ ځای خو مو هم راسره وکتئ لاین ځای مو هم وکتئ نو بس ډېر ښه ماحول ورته جوړ کړی ځو درځه د خیره سره نو موږ بریاني وخوړه دوستانو ځینې راووتو نو هغه مناسبات یې د رښتیا ګورنې کې ډېر وکړه کور یې ودان موږ باور مو وسه که د دې دپاره راغلي بیخي څوک موږ پېژندي مو هم نه بس د دې کور ودان ډېره د ټینګ څو پیسې نه راڅخه واخیستلې ماشاءالله بریاني هم ډېره خوندوره وه نو دا بېرته مبارک کنټینټل ته راووتو پر دغه طرف باندې نن واده دی اوه واده دی نو ماشاءالله دا بیا دغه بل طرف دی چې ډېر ښه خوند کوي دا غټ نیټر چالان کړی دی سړی چې وایي 3 ټکټره را روان دي داسې بد حال دی د غږه څخه یې حمید خانه د ګلپوشه مشران چې ووینم زه چې ماجدي دا د اجانو موټران دي اجر راغلي دلته ډوډۍ ورکوي نو دا دی مبارک کنټینټل او تر څنګ یې نو زموږ ښایسته عینومېنه ماښام خوندوره فضا ښایسته موسم زه و حمید خان څرک صاحب ځای خالي دي څرک صاحب نو په خواري اخته وه ما د ده سره ژمنه کړې دی چې ته په خواري اخته یې موږ بېرته ځو د کور خواته دا ژمنه ده زما سره
هر وخت کوله ورځ بیا کې به 3 واره دا شپه بیا به مې تازه کوله دا شپه راسره اوسئ دوستانو. نو لیدونکو موږ هغه ښایستې جادې ته راورسېدو. دا نو په دې لاس کې ډېر ښایسته او فوقالعاده پلازې جوړې شوي دي، ښایسته ښایسته کورونه، ښایسته ښایسته رسټورانټونه دا شیان پکې فعاله دي. نو دا دی چې اوس یې ګروپان تر ډېره پرې نه لګېږي، بس دغه یوې برخې لږ ګروپان یې لګېږي. دا به شاید تاسو په یو بل پروګرام کې هم راسره کتلي چې دا نو د عینومېنې ډېر ښایسته سړک دی او ډېر ښه خوند کوي ماشاءالله، ښه ارامه فضا. عزیزستان کمپلیکسونه دلته دي په دغه ځای کې. نو تاسو کتلی شئ دوستانو چې ډېر ښه ارامه چاپېریاله او ښه خوندور موسم او ماشاءالله. نو بس عینومېنه د ډېر ښه خوند کوي. اوس یې دا ننداره را سره وکړئ، دا ښایسته فضا یې را سره وګورئ، دا ښایسته ګلان وګورئ. دلته نږدې که حمید خانه چې ګلان ښکاره اوس یې پکښې ونه وایه نو ماشاءالله ښه خوندوره فضا ده. حمید خانه بله څه پکښې وایه؟ بس زه خو یوړم چې دا خبره مې نه کوله. دا ښایسته موسم، ښایسته ګلان، بس تاسو تعجب شوم ورته کښېنستلي وای. والله ورته کښېنستلي وای. نو دوستانو ماشاءالله ډېر یو ښایسته ماحول دی او عینومېنه خو د شپې ښه خوند کوي. تاسو دا سړک ته وګورئ څونه ښه خوند کوي، ښه ښایسته فضا، ښه ښایسته هوا او ښایسته موسم. کندهار جان دی بس. نو الله پاک چې راته ژوندی لري زموږ ګران هېواد، زموږ ګران افغانستان او زموږ ښایسته کندهار. داسې ګورې و دغسې په ولاړ شو، داسې په ولاړ شو. نو دلته مې د ملګري دفتر دی خو رامعلومېږي نه وای د دا پمپ سره دی ډېره اراده مې کړې ده خو نه یم سره نه یې برابر شوی. پېژنې دغه دی الله مبارز نه یې پېژنم. زموږ د مشرانو مسؤل یې وخت مېرمنه دی چې د هغه دی خوند ګوره پخواني. بس بیا به د خیره سره ورځ چې راس پیدا به کو. نو دا سړک چې بیا دی دوستانو پر دا سړک نو ډېر ښایسته جامعګانې دي. اوله جامع دغه ده تاسو وګورئ ډېر ښایسته فوقالعاده. عینومېنه نو په جامعګانو کې مشهوره ده، په ښایست کې هم مشهوره ده، په جامعګانو په ښایست کې بیا د راغلی پسې مشهوره ده. ډېرې ښایسته ښایسته غټې غټې پراخې پراخې او خوندورې جامعګانې ماشاءالله دلته شته. تاسو راسره اوسئ موږ دغسې مخامخ شو. دا یوټیوب بیا ماشاءالله عینومېنه د شپې ډېر ښه خوند کوي. دا بله جامه د څومره ښه ښایسته منارې دي څنګه ښه خوند کوي تاسو ورته وګورئ. نو د شپې د خوا څخه حمید خان عینومېنه ډېره ښه خوند کوي. ډېره ښه خوند کوي خو متاسفانه په ځینو ځایو کې ګروپانو بله په امبر کې نه یې اکثره وخت خو نو داسې یې په هغه ځای کې د جمعې په شپه باندې یا د جمعې په ورځ باندې امبر کې یې و چې بیا یې بیا په هغه وخت کې نو بر کې بیا ښه خوند کوي. او نو هره ورځ خو نو بیا داسې مینهوال هم نه وي ډېر او دغه هم نه وي. دا خالي واټونه یې لا ښه خوند کوي تاسو ورته ګورئ ماشاءالله. الله پاک چې بس موږ په هېواد سړی چې وایي خارج دی خارج خو نو بل هر هېواد پکښې راځي. ورسېدو د خیره سره شایام تازیه ته او دغه د ساعت چوک ته. نو دوستانو دا نو د دومې عینومېنې دخولي ده چې ډېر ښایسته جوړه ده دغه پلازې چې تاسو وینئ په دا یوه طرف او په بل طرف په دواړو کې ډېر ښایسته جوړې ماشاءالله ډېر ښه خوند کوي او د سړي داسې روح پکښې تازه کېږي. نو بس دا یو چې دا یو کوچنی یو لنډ پروګرام ستاسو ته خوښ وړ ګرځېدلی وي. بله پروګرامه چې حاضرېږو د الله په امان ښه وختونه او تاسو ته هم ښه وخت غواړو. د سیرامید میډیا هم درسره تعقیب کړئ د یم چینل انشاءالله دا ولاګ به هلته هم پورته کېږي زموږ لیدونکو ته هم بیا ښه راغلاست وایي د ډېره وخته په پای کې ښه راغلاست. په پای کې نقطه څه پای مو بیرته سر دی معنا بیرته پروګرامونه راشي. موږ د عینومېنې څخه به وتو یو. د خدای په امان ښه وخت درنو هېوادوالو پر عمر او پر ژوند مو برکت شه. ښه وخت او ښې چارې.